علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. محترم دوستانو، زه یم تاسو ګورئ ټیکنو پښتو یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو د یو اپلیکیشن زده کړه کوو. د دې اپلیکیشن به دا کار وي چې موږ تاسو به کولی شو چې د یو موبایل څخه د دویم موبایل کیمره کنټرول کړو. یعنې که چېرته تاسو دوه موبایل لرئ، غواړئ تاسو یو موبایل په کور کې کیږدئ، دوهم موبایل چې تاسو سره وي، تاسو په کوم ځای کې وئ، هغه موبایل چې په کور کې مو ایښودی وي یا مو په دفتر کې ایښودی وي یا بل ځای، د هغې تاسو سره چې کوم موبایل وي د هغې موبایل څخه تاسو کوم ځای کې چې موبایل ایښودی وي هغه ځای د کیمرې په ترو وګورئ. په خپل موبایل کې کوم موبایل مو ایښودی وي د هغې کیمرې په ترو د خپل موبایل کې تاسو په سکرین باندې هغه کیمره کنټرول کړئ، هغه ځای وګورئ چې تاسو کوم ځای کې دوهم موبایل ایښودی وي. نو د دې اپلیکیشن بیخي اسان کار دی. د لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي دوستانو. ډېر زیات ټایم کېږي چې ما په چینل باندې ویډیو نه اپلوډ کړی، نو د دې نه پس به انشاءالله تاسو ته زه ښایسته ویډیوانې اپلوډ کوم. تاسو څخه هم کېږي که چېرته تاسو ته ویډیو خوښه شي، ویډیو ضرور لایک کړئ. څه پوښتنې کول غواړئ تاسو یې ما ته په کمنټ کې لیکلی شئ. که چېرته غواړئ همدارنګه ښایسته معلومات ترلاسه کړئ، زما چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل ایکن په آل باندې هم درسره کلیک وکړئ. دوستانو که څه پوښتنې کول غواړئ تاسو یې ما ته په کمنټ کې ولیکئ، انشاءالله په هغې باندې به زه تاسو ته ویډیوانې جوړوم. نو اوس ورځو ویډیو شروع کوو چې دا اپلیکیشن څنګه کار کوي، څنګه دلته کې دې ته وایي ټایټل. په دې ټایټل باندې چې کلیک وکړئ، دلته کې بلاندې راشئ، ما به ورته لیکلي وي اپلیکیشن لینک. په دې لینک باندې چې کلیک وکړئ دا تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. کله مو چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو په دوهم موبایل کې به هم ډاونلوډ کړئ، دواړو موبایلو کې به دا یو اپلیکیشن چې کوم دی تاسو ډاونلوډ کړئ. نو دا زه اوس تاسو ته درښیم چې دا کم یو دی. ګورئ دا اپلیکیشن چې کوم دی دا یو اپلیکیشن دی. دا اوس موږ تاسو آن کوو، په دواړو موبایلو کې مو آن کړو. دلته کې تاسو ته کېدای شي یو څه نڅه انفارمیشن چې کوم دی الاو کول تاسو نه وغواړئ، نو دا به تاسو ټول ورته الاو کړئ. د الاو کولو وروسته دوستانو، د الاو کولو وروسته به په دې طریقې سره تاسو ته دواړه موبایل راشي. دواړه موبایل چې کله تاسو ته راشي په دې باندې به دوستانو دغه طریقې سره لوډینګ سټارټ شي. دا تاسو ریټایر اپشن هم پې واله شئ. دلته کې تاسو ته ښکاري په دې اپشن باندې چې کلیک وکړئ، نو په دې دواړو ای باندې چې کوم دی لوډینګ سټارټ شي. دا موږ بندوو چې تر څو کار وکړي. نو دوستانو دلته کې ګورئ کار یې وکړو. هاټ سپاټ د خپل موبایل چې کوم دی هغه بند ساتئ، نو بیا به کار کوي. دلته کې اوس زه غواړم دوستانو، زه غواړم چې د دې موبایل کیمره چې کوم دو د دې موبایل کیمره زه په دې موبایل کې وګورم چې په کوم ځای کې وي. دا یو ځای کې کېږدئ، بل ځای کې چې تاسو کوم ځای کې وایئ د دې موبایل په ترڅ بیا تاسو کولی شئ چې د دې موبایل کیمره کنټرول کړئ. نو زه اوس په دې باندې کلیک کوم. ګوره په دې موبایل کې په کنیکټ باندې کلیک کوم. دلته کې به اوس په دې موبایل کې ماته یو اپشن راکوي، دلته کې ماته ایکسپټ اپشن راکوي. تاسو ته به ښکاري په دې ایکسپټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس دلته کې به زه اوس تاسو ته در وښیم دوستانو، تاسو بالکل لایو په دې ویډیو کې ګورئ چې دا څنګه کار کوي. ګوره کیمرې راوختې دوستانو، تاسو ورته ګورئ. دلته کې کېدای شي صحیح طریقې سره تاسو ته ښکاره نه شي، نو زه کوشش کوم چې تاسو ته ښکاره کړم. یار دوستانو دلته کې لږه تیاره ده وبښئ، خو بیا هم په ډېرې صحیح طریقې سره کار کوي. اوس زه دلته کې دا موبایل چې کوم دی دا موبایل تاسو ته ښیم، دا لږ رڼا ته کوم چې تاسو ته ښکاره شي. ګورئ دا موبایل چې زه رڼا ته کړم، اوس به تاسو ته په دې موبایل کې تاسو ته راشي او ګورئ ما دلته کې یوړو بره په میز باندې چې کوم هغه دی دا موبایل بالکل په ځمکه ایږدم. تاسو ته به ښکاري د بل موبایل دوستانو چې کوم دی موبایل درته پټوم، موبایل ته درته راولم. د بل موبایل چې دوستانو کوم دی دا زه اوس تاسو ته د دې کیمره چې کوم دو دا زه تاسو ته رڼا ته کوم. ګورئ دلته کې میز باندې چې کوم لپټاپ یې ښه دی دوستانو، چارجر کیبل دی. دلته کې که زه دلته کې دې خوا یوسم دوستانو لیټ ته مې وړه. ګورئ د هغې موبایل کیمره بالکل په ځمکه باندې ایښې. دا موبایل زه یو خوا بل خوا چې کوم ځای ته وړم په دې کیمره باندې سره ځي په دې دوهم موبایل باندې په هغه موبایل کې به موږ ته ښیي. نو د دې اپلیکیشن بالکل همدا طریقه وه دوستانو. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ضرور لایک کړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ دوستانو. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.